طالبانو د عذاب القبر چې دا عالم د برزخ د بل دنیا ده، یو دا دنیا ده، یو عالم د برزخ ده. د هغې دنیا احکام د دې دنیا نه مغایر و بدل دي. دا دواړه فرق لري. یو اسانه مثال یې دا ده، یو سړی ویده ده، یو سړی ویده ده، دی مثلا دلته ویده ده، زه دلته ناست یم، دی خوب ویني. په دې خوب کې یو څوک راځي، دی وهي، زوروي، ستړی کوي، منډې پسې وهي، په چوپک باندې ولي. نو زم دلته ناست یم، دی ویده ده، دا ټولې ستړي تکلیفونه په ده تېرېږي. زه خبرېږم، دی چې راجیک سي، دی وایي وی وهلمه، وډار سومه، سپي را پسې غپل، هغه یې راسره وکړل، دا یې راسره وکړل، ما اورېدل، ما دی ولیده چې منډې وهلې، خو سره له دې تکلیف یې تېر سوی و. حتی چا په خوب کې کله داسې ډار لیدلی سونډه یې وتلي وي که نه؟ نو خو دا ډار رښتیا وي که دروغ؟ رښتیا وي. نو خو چې زه څنګ ته ناست یم، د ده منډه مې لیدلې، بل سړی مې لیدلی، نو یو په بل به قیاس نه کوو. طالبانو کله کله په خوبونو کې داسې نادرې پیښې سوي وي. مثلا یو صحابي ده، ابو امامه باهلي نومیږي، سودي ابن عجلان، دی هغه ته ورغی، خپل قوم ته اسلام یې چې راوړ، خپل قوم ته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خپل قوم ته ورولېږ، ورته ویې ویلې، وایي ته لاړ سه هغوی ته دعوت ورکړه. دی چې ورغی دعوت ته، نو هلته یې قوم ته وویلې، قوم یې خبره ورسره ونه منله. دی څملاسته، هغوی وینه پخ کړې وه، وینه ده ته ویلې راسه که وینه خورې. ده ورته ویلې ما زه الله د دې رسول الله د دې لپاره رالیږلی یم چې تاسې له دې نه منع کړم، او تاسې وینه خورئ او ما ته دعوت راکوئ، دا هېڅکله نشي کېدی. ویده سو، وږی ویده سو. کله چې ویده سو خوب ویني. یو سړی راغی، ده ته یې خوب کې شیدې ورکړې، دی وږی هم ډېر و، موړ سو. کله چې له خوبه راجیګ، دلته د خپل منځ کې دا د دوی د قوم خلکو ورته ویلي چې دا خو بیا هم د موږ د قوم مشر د مېلمه راغلی، موږ د ډوډۍ ساته ورته ونه کړو، که وینه نه خوري بل شی به ورته راوړو. چې ورغلل راویښې کړل، وی ډوډۍ به درته راوړو، وایي نه زه موړ سوی ما خوب کې چا ماته شیدې راوړلې. هغوی نه ورسره منله طالبانو، د خېټه وروښودله، موړ سوی و طالبانو، بالکل مکمل موړ و. نو کله چې هغه سړی هغوی هلته ناست ول، طالبانو هغه هلته و، نه چا سړی ولیده نه چا شیدې ولیدلې. نو خوب کې طالبانو داسې آثار پېښېدلی سي. علامه ابن الحجر الاصابه فی تمییز الصحابه په دغه کتاب کې لیکلي چې دا په صحیح روایتونو باندې ثابت ده، بالکل طالبانو داسې سوي دي.